عطا بھائی جان اورورا زه خو تا ته اول ووایم چې ته غلط فهمي کې سره دلته ډېر زیات کسان دي ټولو نه به معلومات وکوي کم دوی ته پته وه او دوی ګویي تېره کړه 10 کسانو 20 کسانو ویړي نو عطا ورور جانه زه به 10 لکه روپۍ کمال ته ورکوم. د ګلولي خان یو نوې ویډیو راغله چې ګلولي خان پکې ټول حقیقت ښکاره کړلو. دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ. د ګلولي خان هغه ویډیو هم تاسو سره زه شریکوم او زه تاسو ګلولي خان په اړه باندې یو څو خبرې کول غواړم چې د هغه ټول اصلیت یعنې د دې څه حقیقت دی ټول حقیقت زه په دې ویډیو کې ښکاره کوم. نو راځئ دا ویډیو تر اخره وګورئ او ویډیو خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پرون راسي په سوشل میډیا باندې دا درس شروع دی چې دغسې ګلولي خان پسې دغسې هغه کسانو له ګفټ نه ورکړل دغسې هر څوک پسې ویډیوګانې کوي. نو ګلولي خان یو ویډیو راغله چې ګلولي خان پکې څه وویل. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ. دا نه پس زه تاسو سره ټول حقیقت شریکوم چې آیا په دې کې څومره حقیقت دی څومره حقیقت پکې نه دی. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ. عطا بھائی جان اورورا زه خو تا ته اول ووایم چې ته غلط فهمي کې ما ورته ګفټونه ورکړي دي صحیح شوه. که ما ورته ګفټ نه وي ورکړی هغه ګفټ مې نه ده ورکړی صحیح ده. زه خپل د وس مطابق د خپلې دوکاندارۍ مطابق زه هر یو سړي ته ګفټ ورکوم. هغه ګفټ د 1400 روپو دی. ما وس د 1400 روپو نشته چې زه هر یو کس ته د 1400 روپو ګفټونه ورکوم. د ما وس د 300 روپو د ګفټ ما کمال ته یو ګفټ ورکوم ما جمال ته بل ګفټ ورکوم. که کمال او جمال ته ما 2 پیکټې ګفټونه نه ورکړي نو عطا ورور جانه زه به 10 لکه روپۍ کمال ته ورکوم او 10 لکه روپۍ به جمال ته ورکوم. دا د سره یو پښتون یو مسلمان ورور دا لوس کول دی صحیح ده. باقي ښه ملګرو تاسو دا ویډیو وکتلی چې ګلولي خان وایي چې زما وس نه کېدو او دغسې ما دلته ګفټ ورنه کړو ما دوی له ګفټ ورکړلی خو دا زما وس نه کېدو. نو تاسو په دې ویډیو کې ښه واضح ولیدله چې ګلولي خان د کم 2 مزبانان چې دي دوی ته وایي چې دا ګفټ والې دا ستاسو شو. نو چې کله د ګلولي خان ویډیو ختمه شوه نو ګلولي خان هغوی ته وایي چې تاسو له دا نشم درکولی بل به درکړم. هغوی اوس دغه شینختې چې نه موږ له دغه راکړه. نو دغسې ګلولي خان نه په دې سیټ ته باندې لکه بل کس ویډیو کړی دی په دغه ویډیو کې ټول ریکارډ راغلی دی. ګوره ګلولي خانه ستا زما دا یو پیغام دی چې عزت او ذلت چې دی نو الله ورکوي. په یو ورځ کې انسان له عزت هم ورکولی شي او په یو ورځ کې د هغه عزت اخیستی هم شي ذلیله کولی هم شي. ګوره تاسو په دې کې وګورئ ګلولي خان دغه 2 مزبانان راوستل دوی په ټیک ټاک کې هم ډېر فیمس دي او په دوی باندې خپل انټرټایزمنټ وکړو او دغسې هغوی دغسې پرېښوده ګفټ یې ورنه کړو ځکه چې هغه مزبانانو که دې نه مخکې مونږ وګورو نو غټ خلک ګلولي خان راوستي دي او هغوی له غټ ګفټونه ورکړي دي. داسې نه دي ویل زما وس نه کېږي. نو دغسې دوی له دغه ګفټ ورنه کړو او دغه انسانانو ته ځان شو کوو چې لکه زه دوی له ګفټ ورکوم او غټ ګفټ ورکوم خو په سیټ کې چې ویډیو شوې ده دوستانو که په دې ویډیو کې مونږ وګورو زموږ دپاره یو ډېر غټ عبرت پروت دی ځکه که مونږ وګورو د خلکو سره دوکې کېږي او دغسې دغه ورسته کېږي. ګلولي خان څومره فیمس و تاسو ټول ته پته ده د خلکو ورسې مینه وه خو الله چې دی دله په لږو ورځو کې عزت هم ورکړو او الله دې په یو ورځ کې د عزت اخیستې هم شي. نو دغسې د خلکو سره دغسې په هغه نفرت پیدا شو چې ګلولي خان هم داسې دوکې کوي د مزبانانو سره. دوستانو هېڅکله نه دي په کار چې په یو کس باندې مونږ ځان فیمس کړو او د خلکو مخامخ ورته وایو چې مونږ خلکو ځان فیمس کړو چې دغسې مونږ دله ګفټ ورکوم او الله خو هر څه یې نه که نه نو الله دلته غاړي یو کس دغه کړو دغسې الله ته ټول لکه یعنې د خلکو سره نفرت پیدا شو. دا ویډیو چې کوم دی نو ما صرف او صرف په دې مطلب وکړله چې یعنې دې نه خلکو ته یو سبق میلاو شي ځکه چې مونږ داسې مزبانانو د چا پسې خندا نه کوو یعنې د هغوی په هغې جستوب په سادګۍ پسې مونږ خندا کول نه دي پکار مونږ لکه یعنې هغه مزبانان نه خو چې کوم دي الله پې تا باندې مهربانه کړو هغه ګفټونه یې ورله واخیستله خو یعنې ګلولي خان د دوی چې کومه دوکه وکړله نو دا کول نه و پکار. دوستانو دا ویډیو وه نو که په دې باندې زما څوک خبر شوي وي ډېر زیات معذرت غواړم ځکه دا ویډیو ما زه خپل ملګرو سره شریک کړم که چېرې د دې نه څوک چا ته څه فایده میلاو شي نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. د بلې ویډیو په وروسته ما راکړئ اجازه تو چې چېرته هم یا الله خوشحاله ساته د لوی الله په امان.